السلام علیکم هو ګلستانو په دې هیله چې ټول به راته روغ او جوړ یئ. ټیکنیکل یوټیوب په دې ویډیو کې تاسو څنګه کولی شئ فیسبوک لپاره یو رسمي پیج جوړ کړو. یعنې په دې ویډیو کې تاسو دا درس درکوم څنګه کولی شئ فیسبوک لپاره خوندور ویډیو د هیله تر پای وګورئ. مخکې له دې چې زه ویډیو شروع کړم تاسو څخه په ډېر عاجزانه خوښي کوم تر څو زما یوټیوب چینل د سره سبسکرایب کړئ او په څنګ کې د غنټۍ نښان ووهئ تر څو زما هره ویډیو تر تاسو در ورسیږي. ویډیو نور نه اوږدوم، ویډیو شروع کوم. تاسو به لومړی خپل فیسبوک خلاص کړئ، هغه که لایټ وي او که دا بل وي. تاسو به راشئ دغه درې خانو باندې به درته راکلیک وکړئ. کله مو چې دا ووهو نو دلته به لاندې راکښته څه لیکلي پیج، نو تاسو به دلته دا پیج چاپ کړئ. دلته ما دوه پیجونه پکې جوړ کړي، تاسو غواړئ چې بل پیج جوړ کړئ. دلته لیکلي ګریډ، نو تاسو به د ګریډ جمع علامه باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته علامه وکړئ دلته لیکلي نیکسټ، دا به نیکسټ کوئ. بیا دلته لیکلي نیکسټ، دا به نیکسټ کوئ. نو اوس دلته تاسو لیکلي ګریډ سټارټډ، نو تاسو به دا سټارټ کړئ. نو تاسو خو غواړئ د پیج نوم، تاسو پیج ته نوم ورکړئ. نو زه دلته لیکم پښتو ټي وي، پښتو ټي وي دا نوم ورکړو. نو تاسو دلته په نیکسټ باندې کلیک سره وکړئ. هر کله مو چې نیکسټ ووایي نو دلته تاسو یوه کټګوري انتخاب کړئ. که هر یوه وي، زه دا ټي وي او چینل انتخابوم. نو تاسو بیا دلته نیکسټ باندې کلیک سره وکړئ. هر کله مو چې په نیکسټ باندې کلیک وکړو نو تاسو به داسې یو انټرفیس راواوړي. نو دلته به تاسو خپل ادرس ورکړئ، یعنې چې کوم ځای کې. زه دلته لیکم افغانستان او دلته سیټي یعنې تاسو خپل ښار. زه د لوګر ولایت محمد اغې ولسوالۍ یم، زه دا انتخابوم. هر کله مو چې دا انتخاب کړو دلته لیکلی نیکسټ، نو تاسو دلته په نیکسټ باندې کلیک وکړئ. هر کله مو چې نیکسټ ووایي نو دلته تاسو خو د پروفایل عکس او د کور عکس غواړئ. که سکیپ کوم دا سکیپ ووایه، که ورکوم دا. زه د پروفایل عکس ورته انتخابوم یو دانه. اپلود فوټو بس به ډایرکټ ګالري ته لاړ شئ. له هغه څخه زه یو عکس را انتخابوم. دا د ملګرو ما عکس انتخاب کړ، دا سیو باندې وهمه. او که غواړئ کور عکس انتخاب کړئ نو تاسو دلته په کور عکس باندې کلیک وکړئ. اپلوډ او فوټو به ووهئ. نو دلته به تاسو کار رقم یو عکس به ورته انتخاب کړئ. که هر یو عکس و، صبر وکړئ ملګرو، زه به یو عکس ورته انتخاب کړم. مثلا زه غواړم دا کور باندې دا خپل دغه عکس ولګوم. نو تاسو دلته بیا په سیو باندې درسره کلیک وکړئ. هر کله مو چې سیو ووایي نو دلته به تاسو ته لږ صبر وکړئ تر څو هغه عکس مو اپلوډ شي. دا د ملګرو زموږ عکس اپلوډ شو، نو دلته به تاسو ډن باندې درسره کلیک وکړئ. هلکه مو چې ډن ووهو نو دلته به تاسو پیج په رسمن ډول جوړ شي. دا د ملګرو تاسو کتلی شئ زموږ پیج څنګه جوړ شو. نو دا وه د پیج جوړولو ویډیو. او تاسو که چېرته غواړئ چې خپل دا پیج ملګرو ته انوایټ کړئ نو دلته لیکلي انوایټ ا فرینډ، په دې باندې تاسو کلیک کړئ. دلته ګورئ شپږ څو نفر دي. که ټول یو ځای غواړئ نو دلته به سلیکټ آل ووایئ او د دې باندې به کلیک کړئ، ټولو ته به انوایټ شي. نو دا وه د پیج جوړولو ویډیو. هیله ده چې د پام وړ وګرځېدلې وي. تر بیا په وخت چې داسې ښه خوندور ویډیو تر تاسو ته مدد کومه، په لویه بخښونکي خدای مو سپارم. هر چیرې چې یاست الله مو مل شه.